څنګه چې موږ سره ټیک ټاک مونټایزیشن په پاکستان کې بند دی، هم دغه شانتي د فیسبوک مونټایزیشن هم په پاکستان کې بند دی. صرف موږ سره یو یوټیوب یو واحد لار و چې داغي مونټایزیشن موږ په پاکستان کې کولای شو، یعنی په پاکستان کې هغه کولا وو چې داغي مونټایزیشن موږ کولای شو، داغي موږ ارنینګ کولای شو. وس اخر یوټیوب هم د پاکستان نه خپل سپکې کړي، پاکستان ته بای بای وي. دا ولې څه وجه ده؟ آیا اوس رښتیا موږ یوټیوب نه ارنینګ نشو کولای؟ یوټیوب چینل مونټایزیشن موږ اوس کولای شو که نه به شو کولای؟ او د چا چې زړې چینل دي، زوړ مونټایز چینل دی، د هغو به څه طریقې کار وي، هر څه تاسو ته سټپ بای سټپ ښایم. تاسو کوئ ویډیو د ملګرو سره شیر کړئ، معلوماتي ویډیو ده. یوټیوب چینل پاکستان کې مونټایزیشن ولې بند کړو؟ پاکستان یې خپې سپکې کړي ولې؟ ځکه پاکستان کې ډېر زیات جوګاړیان ناست دي چې د هغې په طریقه باندې موږ خپل یوټیوب چینل مونټایز کوو، یعنی واچ ټایم خرڅوي، سبسکرایبر خرڅوي، ویوز خرڅوي، هر څه خرڅوي. کم کار چې یوټیوب په یو کال کې ښودلی دی، ټارګېټ ورله ورکړی چې په یو کال کې دن تاسو خپل یوټیوب چینل مونټایز کړئ، د هغې 4000 غنټې واچ ټایم پوره کړئ، 1000 سبسکرایبر یې پوره کړئ. هم هغه کار مونږ په 10-15 ورځو کې دنده کوو، یعنی خپل یوټیوب چینل مونږ 10-15 ورځو کې دنده مونټایز کوو د یو کال په ځای باندې. نو یوټیوب هم دې قصې ته حیران دی چې دا کومه لبه جاري ده. کم واچ ټایم چې خرڅېږي، کم سبسکرایبر چې خرڅېږي، دا په پاکستان کې یو په غټه سطح باندې کاروبار شروع شوی دی. هر چا ځانه څه قسمه سیستم جوړ کړی دی، سافټویر یې تیارې کړي دي، او دغه شانتې سبسکرایبر هم خرڅوي، واچ ټایم هم خرڅوي، او دا خلک دې اخلي ښه په ارزان قیمت باندې. نو د دغه د وجې نه یوټیوب څه وکړه چې دا خو زما د کمیونټي ګایډلاین خلاف ورزي ده، زه وایم چې دا دې داسې وشي او دا خلک یې داسې کوي. په پاکستان کې چې دا کله کاروبار جوړ شو، د دغه وجې نه یوټیوب پاکستان ته مونټایزیشن بند کړو چې اوس تاسو د یوټیوب مونټایزیشن په پاکستان کې نشئ کولی. نو د هغې به څه طریقه کار وي چې اوس تاسو یو نوی چینل وي او تاسو مونټایزیشن رسېدلی او تاسو چینل مونټایز کوئ، نو د هغې حل درته درښایم. تاسو سره به په مونټایزیشن کې 2 قسمه اهم ایرر راځي، یعنی مشکلات په تاسو ته راځي. یو چې کله تاسو 4000 غنټې پوره کړئ، 1000 سبسکرایبر پوره کړئ، نو تاسو نه په دغه ځای کې یو څیز بل غواړي، 2 سټیپ ویریفیکیشن، چې هغه هم تاسو آن کړی وي. چې اوس کله هم تاسو دغه 2 سټیپ ویریفیکیشن په خپل جیمیل کې آن کوئ د یوټیوب چینل لپاره، نو هغلته تاسو کوم نمبر چې ورکوئ هغې ته کوډ نه راځي، یعنی دغه ایرر اوس تاسو سره پیدا کېږي. تاسو چې کله هم یو نمبر ټرای کوئ، بل ټرای کوئ، خو تاسو سره به موبایل ته کوډ نه راځي. په پاکستان کې اوس دا مسله یې راویستلې ده چې نمبر ته به کوډ نه ځي. نو که اوس تاسو 2 سټیپ ویریفیکیشن کوئ، د هغې زه تاسو ته یو حل در وښایم چې تاسو که ټیلینار سیم، تاسو سره مختلف کمپنیانو والے سیمونه وي، یعنې ټیلینار وي، یوپون وي، جیز وي، زونګ وي، ورید وي، نو تاسو په دې کې یو په نمبر ټرای کوئ. که ټیلینار کار نه کوي نو یوپون به وکړي، که یوپون نه کوي زونګ به وکړي. دغه شانتې یو نه یو به خامخا وکړي، ځکه ما خپل یو ټرای کړی د پای کې یو طریقه کامیابه شوې ده، په مختلف سیم باندې ما ټرای کړی نو کامیاب شوی دی. دغه شانتې تاسو به دغه شانتې یو نمبر استعمال کوئ، خو که په دغه هم ونه شو نو د هغې به بیا څه حلي 2 سټیپ به هم تاسو بیا د بهر ملک نه کوئ. لکه څنګه چې فیسبوک مونټایزیشن تاسو د بهر ملک نه یو کس د هغې لپاره څه ذریعه جوړوئ او دغه شانتې جوګاړ جنګوئ، هغلته مونټایز کوئ. همدغه شانتې به اوس تاسو خپل یوټیوب چینل کې کوم 2 سټیپ ویریفیکیشن چې آن کوئ، خپل یو رشته دار ته به وایئ چې ما د یو نمبر راکړه، به تاسو نمبر درکړي، نو به تاسو دلته ویریفای کوئ. چې کله ویریفای شي بیا څه مسله نه کوي. د دغه نه علاوه بله مسله کله چې تاسو جیمیل آی ډي جوړه کړئ، په هغې کې تاسو نه غواړي چې خپل د یو موبایل نمبر پکې هم ایډ کړه. چې کله تاسو موبایل نمبر ایډ کوئ، نو په هغې کې تاسو سره څه کېږي، کوډ به نه راځي. همدغه 2 سټیپ ویریفیکیشن مسله به تاسو سره دغلته هم کېږي، تاسو نمبر ته به کوډ نه راځي. نو په هغې کې هم تاسو دا حل درښایم چې تاسو یو مختلف سیم پکې ټرای کړئ، یو مختلف نمبر پکې ټرای کړئ. که بیا هم نه کېده، بیا دغه بهر طریقه ده چې تاسو په بهر ملک یو نمبر پکې ټرای کوئ. اوس بله او غټه اهمه مسله، کله چې تاسو ایډسن کې اپلای وکړئ، نو هغه یو سټیپ ښه زر وشي. دویم سټیپ تاسو ایډسن ویریفیکیشن کېږي، نو اوس بس تاسو ایډسن ویریفیکیشن په اسانه باندې نه کېږي، تاسو سره به بار ایرر شو کوي. او ایرر به ولې شو کوي؟ ځکه داسې ایرر به شو کوي، دې ته وګورئ. ایرر به تاسو سره ځکه شو کوي چې دلته اوس په پاکستان کې دا قصه ختم کړه. نو که تاسو سره بار ایرر شو کوو، تاسو به څه کوئ؟ د خپل یوټیوب چینل لپاره به تیار ایډسن د بهر ملک والو نه اخلئ، بیا به تاسو له اخیستل پکار وي. نو چې کله تاسو والئ، بیا به تاسو سره دا مسله حل کېږي. نو هم دغه طریقې دي، که تاسو په مونټایزیشن کې دا مسلې راځي، نو هغه تاسو په دغه طریقه باندې حل کولی شئ. ادروایز څه قسمه کوېسچن وي کمنټ باکس کې کولی شئ. او د چا چې زړې چینلې دي، یعنې هغه مونټایز شوي دي، نو بس هغوی دې مزې کوي، د هغو څه قسمه دقت نشته، څه قسمه مشکلات ورته نشته، هغه خپل ارنینګ جاري ساتي یوټیوب چینل نه، ځکه هغو ته څه قسمه مسله نه راځي. دا مسله صرف نیو کریټر دپاره ده، څوک چې اوس یوټیوب چینل جوړوي او هغه مونټایز کوي، په مونټایزیشن کې ورته دا مسلې راځي. نو دغه مسلو حل داسې دی، روان اپډیټ کې پته نه لګي چې نور پکې څه قسمه اپډیټ پاکستان دپاره راوړي، څه بندوي. هم دغه نننۍ ویډیو امید لرم دا ویډیو به ستاسو خوښ شوي. که ویډیو معلوماتي ښکاره شوي نو ملګرو سره هم شیر کړئ چې دا معلومات هر چا ته ورسي. بل دا شانتې ښایسته ټپس اینډ ټریکس دپاره او اپډیټس دپاره آی ډي ضرور فالو کړئ. که په یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ. ډېره مننه. د الله په امان.